نن سبا چې د 2 نمبر مایک والا راغلي دي او د جعلي پیرانو پسې ګرځي او جعلي چاپی په وهي کله مون چاپواله د داسې واغسي او اصل کې د هغوی پروموشن کې شیخ صاحب د دې باره کې ډېرې قیمتي خبرې کړې دي چې داسې خلکو نه تاسو اجتناب وکړئ. نو راځئ دا ویډیو را سره وګورئ، د شیخ صاحب د بیان واورئ چې د هغوی د جعلي پیرانو او د جعلي میډیا باره کې څه وایي، د روپیوال مایکونو باره کې. نو چېرته هم مسئ تر سره تر اخره پورې واورئ او اخره کې به موږ دوه خبرې کوو. اوس یو بل ګیم راوتی د هغې نه خبره کوم، خبره بلځي ته لاړه خو چې مونږ معاشره بیداره بل ګیم دا راوتی دی چې جي وایي په پیر صاحب باندې چاپه ولګېده، په پیر صاحب چاپه ولګېده. او ته دروغجن ته ما به خپله ویډیوګانې کتلې، تا خلک تباه کړو، ته د هغه وګوره ما نه یې تباه کړي، زه ښه صحیح پیر یم. هغه ته چې یادې هغه جعلي دي، موږ هغه صحیح یو. وګوره دا د مریض ناست دی ما سره، تالسي چلو هغه یاره زما خو دې ګردو کې ګیټۍ وي او بس هغه داسې چې دله رانه یوه ګیټۍ دي دغه شی مې ولیدي. ښه وایي ښه زه خطا شوی وم، موږ خو به دې جعلي پیرانو پسې ګرځو، هغه په تا پسې راوي ستا نمبر سره ته دې خلکو ته ووایه داسې دې دواړو یو بل سره اتفاق کوي دې خبیثان. او منګه ته څه چې پوښتن قوم به تحقیق وکړي، دی به تپوس وکړي، دی به معلومات وکړي. نه موږ سره بټن د مخکې شیر کوه او بیا کلي ته ټلیفون وکړه، ګوره دغه ځای کې یو کس را پیدا شوی دی، د ګردو نه ګیټۍ مو باسي او هغه د زړه والونه هم کولاوي او هغه چې کومه جنۍ دې خوښه یې تالی نه درکوي هغه دله هم را پیدا کوي او هر څه دله برابر. ته په کوم ځای کې ته په 2015 کال کې 2015 دې ته ویله کېږي 2015 تعلیم د اسمان سره خبرې کوي، علم د اسمان سره خبرې کوي، ټکنالوژي د اسمان سره خبرې کوي. ما او تا په دې قصو نه پوهېږو، دا ټول د مخکې نه اتفاق شوی. پیر صاحب دې کس ته ووایي دا چې مایکو سره یي چې زه به تالی 15,000 روپۍ 10,000 روپۍ درکړم، هسې غریبي ډېره ده هلته 10,000 روپۍ لوی شی دی، خو ته به نیمه ګنټه ډرامه کې او دا پښتانه به ټول ګمراه کې 10,000 روپۍ واله. داسې ډرامه چې ته یې درې که نه هم دی ځای خیال دې کړی ده او ته هم پېژنې چې دوی زما دا خبره واوري هغه په خپله به ځان وپېژني هغه پکې له د ځان تقوادار جوړ کړی چې موږ د پیرانو خلاف एकदम چاپه ور واچي چاپه ور واچي خفه نه شوي جي دا پکې اصلي راووتو. اصلي او جعلي پکې اصلي او جعلي کوم ځای کې دي وایي دا چې هغه اصلي راووتو نو بیا ورته وایي زه خفه نه شي نمبر دې څه دی یا هغه نمبر وایي زه دا دی زه بس بخښنه غواړم ولاړ الله دې زموږ په حال رحم وکړي. دا مې یو لوبه راوتې ده، ډېر احتیاط کوئ، ډېر کوشش کوئ، ډېرې فتنې دي ډېرې فتنې دي. زه ګوره د زړه نه هر مسلمان او بیا خصوصا په خپلو خلکو ډېر خفه کېږي، هر اواز سره د هر غږ سره د هر شور سره د هرې ویډیو سره مه ملګري کېږئ چې څو پورې دې تحقیق نه کړی څو پورې دې معلومات نه کړي. ښه دا و د شیخ صاحب قیمتي بیان چې تاسو وکتلو چې د مایکونو باره کې ویلي وو چې دا دوی جعلي چاپې اچوي او هغوی بلکې هغوی پروموټ کوي او د حرامو پیسې ګټي. د داسې قسمه مایکس والا نه یا د داسې قسمه خلکو نه تاسو اجتناب وکړئ، دوی مه سپورټ کوئ او د دوی ویډیوګانې هم وګورئ بلکې ډسلایک کوئ او رپورټس پرې وهئ. داسې خلکو نه تاسو ځان لرې ساتئ، د جعلي پیرانو نه او د روپیوال مایکس والا نه. دغه شان اهمو او قیمتي ویډیوګانو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ. هیلهویږو تاسو سره په یو نیکسټ ویډیو کې په یو نیکسټ ټاپک سره موږ له راکړئ اجازت. السلام علیکم ورحمة الله.